بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، موږ تاسې نن په یورین اگزام کې د کاسټونو په اړه بحث لرو. راځو دې ته چې کاسټونه څه شي دي او په کوم حالات کې لیدل کېږي. کاسټونه یو ډول استواني ډول اجسام دي چې د ګردو په ټیوبولونو کې د پروټین یا البومین د تجمع څخه جوړیږي. په تشو ادرارو کې د کاسټونو موجودیت د پښتورګو د ټیوبولونو په ناروغۍ باندې دلالت کوي. هایلین کاست دی. دغه کاست د البومین څخه جوړیږي چې رنګ نه لري او منځنۍ برخه یې خالي ده. دغه کاست په تشو ادرارو کې په ډېر سختۍ سره لیدل کېږي. نوموړی کاست په البومین یوریا کې لیدل کېږي. په نارمل حالت کې هم راتللی شي. د یو شخص تر زیاتې تندې وروسته هم کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د حمل په دوران کې هم کېدای شي ولیدل شي. زموږ تاسو سره د ریډ بلډ سیل کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې ریډ بلډ سیلز موجود وي، ورته ریډ بلډ سیل کاست ویل کېږي. په نورمال حالات کې نه لیدل کېږي. که چیرې په تشو ادرارو کې ریډ بلډ سیل کاست یا آر بي سي کاست موجود وي، نو دا حالات په اکیوټ نیفریټایټس باندې دلالت کوي. ورپسې زموږ سره ډبلیو بي سي کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې ډبلیو بي سیانې ولیدل شولې، نو دې ته د ډبلیو بي سي کاست ویل کېږي. په تشو ادرارو یا یورین کې په نارمل حالات کې دا کاستونه نه لیدل کېږي. که چیرې په تشو ادرارو یا یورین کې د ډبلیو بي سي کاستونه ولیدل شول، نو دا حالات پر کډني انفیکشن یا کډني انفلیمیشن باندې دلالت کوي. ګرانول کاست اصلا هایلین کاستي ده. که چیرې په هایلین کاست کې دانې موجود وي، نو ورته ګرانول کاست ویل کېږي. که چیرې زیات دانې پکې موجود وي، نو بیا ورته کورس ګرانول کاست ویل کېږي. او که چیرې زیات دانې موجود نه وي، نو بیا ورته فاین ګرانول کاست ویل کېږي. د نوموړو کاستونو موجودیت په تشو ادرارو کې د ګردو په التهاب دلالت کوي. ورپسې زموږ سره اپیتیلیل کاست دی. که چیرې په هایلین کاست باندې اپیتیلیل حجرات ولیدل شي، نو دې ته اپیتیلیل کاست ویل کېږي چې موجودیت یې په تشو ادرارو کې په لاندې ناروغۍ باندې دلالت کوي. اول په ټرانسپلانټ ریجکشن کډنۍ باندې او بل په ټیبولر نیکروزس باندې. ویکسي کاست. که چیرې پر هایلین کاست باندې ویکس موجود وي، نو دې حالت ته ویکسي کاست ویل کېږي. په تشو ادرارو کې د دغه کاست موجودیت پر کرونیک رینل فیلر باندې دلالت کوي. ورپسې فیټي کاست. که چیرې په هایلین کاست باندې د شحم قطرات اثر وکړي یا موجود وي، د فیټي کاست په نوم یادیږي. په تشو ادرارو کې د فیټي کاست موجودیت د ګردو په ګلومیرولز نیفریټایټس باندې دلالت کوي. درنو ملګرو، له توجه څخه مو نړۍ مننه. ژوندي او آباد اوسئ.